السلام علیکم خغو کتونکو اوریدونکو تترنګونه زه ډاکټر خالد فاروق د پاکستان نه او ډاکټر نصیر خټک د جرمني نه تاسو سره بیا په یو اهم موضوع او په ډېر دلچسپه موضوع خبرې کوونکي یو. موضوع دا ده چې په اسان ترینه طریقه باندې به سړی جرمني ته څنګه لاړ شي. په تیرو پروګرامونو کې مونږه په مختلفو طریقو باندې خبرې کړې وې، د سټوډنټس لپاره، د پروفیشنلز لپاره، او په هغې کې مونږه اساس ټیپونه داسې ویلي چې هغه ډېر ګران ښکاري د خلکو ته. لکه د سټوډنټس لپاره بلانک اکاونټ آلموسټ 40 لکه روپۍ جوړېږي، د هغې بلانک اکاونټ جوړول، په هغې کې پیسې ورچول او د هغې نه مخکې لینګویج زده کول جرمن، دا هم په هغې کې شامل وو. اوس نن موږ په یو داسې موضوع باندې خبره کوو چې هغه خلک، هغه ځوانان چې هغه نسبتاً په اسانه طریقه باندې جرمني ته تللی شي او هغه دپاره د بلاک اکاونټ ضرورت هم نه وي، یعنې هغې ته به دا ضرورت نه راځي چې هغې 40 لکه روپۍ په خپل اکاونټ کې کېږدي او بیا د هغې نه پس لاړ شي. دا پروګرام د ووکیشنل ټریننګز لپاره دی او ووکیشنل ټریننګ څه ته وایي په دې حواله به موږ د ډاکټر صاحب سره خبره کوو. ډاکټر صاحب، زموږ ډېر ځوانان، ډېر خلک هغه د شوق لري چې هغه یورپ ته لاړ شي، او موږ په مخکینو پروګرامونو کې هم دا ویلي دي چې یورپ ته خلک په ډېرو انفیر مینز باندې ځي، ډېر په غلطو او غیر قانوني او اللیګل طریقو باندې یورپ ته د تګ کوشش کوي او داسې د دنیا نور ملکونو ته هم چې په هغې کې عموماً مرګ جوبله، په هغې کې مرګ و مار، په هغې کې ډېرې سختې پختې، په هغې کې قید و بند او ډېر مشکلات په هغې کې راځي. قانوني لار او د ټولو نه اسانه لار جرمني ته چې په هغې کې سړی لاړ شي، سمدستي هغه ته جاب هم میلاو شي، یا که سبق ولري سبق هم وي او پیسې هم وګټي او اسان ترینه لاره وي. کومه لار ده؟ او زموږ د علاقې، زموږ د خاص کر د خیبر پښتونخوا ځوانان چې هغه یورپ ته هڅه کوي، د هغو دپاره ستاسو په خیال کې څه کومه لار ده چې هغه اپناو کړي؟ ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ډېره مننه. تاسو ته او زموږ ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه، احترامات. دا تیر ځلي پروګرام کې مونږ خبره کړې وه، هغه مونږ سینمیکس خبره کړې وه. نو ما خپله بیا دا سوچ وکړو چې دا مونږ چې دا چې کوم کیټګریز دي دا سره جدا جدا کړو، نو بیا به خلکو ته په پوهېدلو کې اسانتیا وي. نو نن مخه دی چې مونږ به صرف د ووکیشنل ټریننګز طرف ته دې ته په جرمن کې ټکي استعمالېږي، اوسبیلډونګ. د ووکیشنل ټریننګ ته اوسبیلډونګ وایي. نو دلته کې چې کوم او لکه جرمني اورال سیستم داسې جوړ کړی دی چې دوی چې کوم ماشومان یونیورسټۍ ته لېږي، لکه دوی ورته لکه ایجوکیټډ، هغو ته خلکو ته دوی ایجوکیټډ وایي که نه، کوم خلک یونیورسټۍ ته به ځي، نو هغه دوی په مختلفو صوبو کې، لکه ځینې صوبو کې څلورم نه بیل کړي، ځینې صوبو کې چې د شپږم اووم نه بیل کړي، که زموږ په دې صوبه کې 7th کلاس نه دوی هغه سټوډنټان بیل کړي چې دا سټوډنټان به یونیورسټۍ ته ځي او سکول بیل وي د نور ماشومانو نه. او چې کوم ماشومان به د اوسبیلډونګ ته ځي، نو دلته کې دا په دا خبره نه شمارل کېږي ځکه چې دلته کې ارننګ کې دومره ډېر فرق نشته. په لیټر سټیج کې مې بي چې کله لکه سینیر شي، لکه دا 15 اخوا شي، خو بهرحال لکه دغه چې کوم اوسبیلډونګ والا یا د ووکیشنل ټریننګ والا خلک دي، دوی چونکې ډے 1 نه ارننګ شروع شي، دا ډېر امپورټنټ چیز دی. دوی چونکې دوران ټریننګ، لکه د ټریننګ دوران کې هم دوی ته حکومت یا کمپنی چې کوم دغه ورته پیمنټ کوي، او بیا په اکثریت حوالو سره لکه دلته کې دوی ټریننګ وشي، نو زما خیال چې لکه څوک بیا بېروزګاره نه پاتې کېږي، ځکه چې دوی اخلي هم دوی ضرورت مطابق چې دی که نه څیزونه کوي. اوس بیا دا کوېسچن پیدا کېږي چې آیا دا ځایونه شته او که نشته، لکه مطلب چې لکه ځایونه به بېلوېږي. او دا زه ډېر په دعوې سره وایم چې اوسبیلډونګ کې دلته کې ډېر زیات چانسز دي د اډمیشن کېدو، د اکسپټ کېدو، نو لکه داسې څه کیسه نشته چې لکه ځایونه نشته پکې. اوس نیکسټ کوېسچن دا پیدا کېږي چې یاره دا لکه څه ټایپ د ووکیشنل ټریننګ څنګه وي؟ او ظاهره خبره زموږ خلک خو په دې نه پوهېږي چې ووکیشنل ټریننګ اگر چې دا اصطلاح دلته شته، خو د جرمني د ووکیشنل ټریننګ په حواله باندې لږ تاسو زموږ کتونکو اوریدونکو ته دغه کلاسیفیکیشن ووایي، په کوم څیز کې کېږي، دا هم موږ ته ووایي چې د هغې دپاره د لینګویج علاوه تعلیم څومره پکار دی. دا چې کوم ووکیشنل ټریننګز دي دا ټول چې کوم دپاره لسم پکار وي، لکه لس کاله تعلیم دې چې کړي وي او ساینس دې ویلي وي، نو بس بیا د ځینو کې خو ساینس هم نه دی پکار، خو دا چې کوم فار ایگزامپل نرسنګ دی یا دغسې میکانیکل یا دغه الکترونکس یا د ځینو چې کوم دي په دې کې بیا لسم کې ساینس پکار دی. خو بهرحال چې لسم دې کړي وي، لسم دې پاس کړي وي، نو بیا تاسو ته چانس پکې شته. خو اوس لکه دلته کې ټوټل چې کوم دي، لکه چې کوم ډیکلیرډ ووکیشنل ټیکنالوجیز دي، هغه 350 پوشه دي.
لکه درې نیم سوه 3,500 مختلف درې نیم سوه مختلف قسمه ټریننګونه دي. ټریننګونه دي. واو. نو اوس دا 3,500 ټریننګونه چې کوم دي هغه خو چونکې موږ ټول لیست نشو ویلی چې څه شي دي، خو بهرحال که زه دا په غټه کچه باندې دا زه کټګرایز کوم نو دا به داسې وشي، مثال کے طور پر موږ ویلی شو یا نرسنګ چې کوم دي نرسنګ پروفیشن. اوس نرسنګ کې به نه نو بلها ډېرې څیزونه دي پکې، انستیزیا ولا دي پکې او سرویس ولا دي پکې او اپریشن تھیټر ولا دي پکې، لکه بلها ډېر پکې جوړیږي. دغسې بیا په ترانسپورت او لوجسټکس کې، اوس ترانسپورت او لوجسټکس کې هم بلها ډېر. خو دلته یو خبره ته وکړم چې لکه داسې دلته نشته دا اګریسیو د خلک ډېر په غور سره واوري. مونږ خلک دا وایي چې یار لکه زه به بیا مړه خو لکه دې کې خو دومره ګران کار نشته او دې کې خو دومره ګران کار نشته، هر کار ګران دی. لکه دا داسې نه ده چې ته ووایې چې یاره لکه دا زه بغیر د ټریننګ نه، هغه ته بغیر ټریننګ نه پرېږدي، تاسو ته به سرټیفاید سړی یې نو به ته کار کوي. لکه زه تاسو ته ووایم چې لکه ډرایوینګ هم لکه مثال کے طور پر ډرایوینګ یو اوسبلډونګ دی، لکه دا یو ټریننګ دی. اوس لکه دا ډرایوینګ داسې په اسانه نه کېږي. اوس دا ډرایوینګ کې بیا مختلف کټګریز دي، لکه د ټیکسي ډرایور جوړېږي، ته د بس ډرایور جوړېږي، د ټریکټر ډرایور جوړېږي، ته د کنټینر ډرایور جوړېږي، لکه ټرک ډرایور جوړېږي، لکه دا مختلف کټګریز دي او د هغې بیا مختلف ټریننګونه هم هغسې دي، سخت دي او زیات دي او تیوري هم ډېره ګرانه ده. یوه خبره ته وکړم، ما خپله چونکې کړې ده نو تیوري هم ډېره ګرانه ده. مخکې مو چېرته یو دغه کې خبره کړې وه، دغسې لکه لوجسټک دی، لوډینګ دی، ټرکونه یا څیزونه لکه لوډ کول دي، او بیا دغسې الکترونیک یا میټل انډسټري ده، هغې کې هم بیا بل ډېر سب کټګریز دي. بیا کنسټرکشن انډسټري ده او بیا پکې هوټل او ګسټرونومي انډسټري ده، دغسې ټریډینګ دی، سیل دی او فوډ سټف خوراک باره کې لکه رستورانټ دي او پیکینګ دی او مختلف څیزونه لکه هغې کې هم کیدای شي. دغسې بیا میډیکل، ارتوپیډک او ریهیبلیټیشن ټیکنالوژي دلته کې ډېره زیاته، لکه زه ته وایم که نه چې ما خپل هم زه د ریهیبلیټیشن ته بتلمه، نو زموږ چې کوم دی واټر جمناسټک و، نو ما به چې اکثر هغه ټرینر ته کتل که نه، ما به وایي چې یاره لکه اوس دغسې یو ټریننګ دی، دغسې یو د ووکیشنل ټریننګ دی کړي وي، نو بس مزې کوه. نو بس خلکو ته موږ ته به هغه بس صرف خیل چې لاس داسې کړي او لاس دې طرف ته اوچت کړي او داسې کوږ شي او سر داسې کوږ کړي او داسې وکړي او داسې وکړي، بس لکه هسې ما په اکثر دا سوچ فکر وکړی چې لکه دا نو د ریهیبلیټیشن چونکې دلته کې خو بوډاګان ډېر زیات دي، نو د ریهیبلیټیشن ټیکنالوژي کې هم بلها ډېر ځایونه لکه خالي وي. ډاکټر صاحب دې لپاره د عمر څه شرط شته که نه؟ هیڅ شرط عمر نشته، هیڅ شرط مطلب نشته، هر عمر کې ته راتلی شي، هر چې عمر ستا کې. چې لسم دي بنیادي او مخکې موږ بنیادي سټپ ته ځو چې یاره بنیادي ریکوایرمنټ څه دی هغې ته به ځو انشاءالله. عمر شرط نه دی پرېږدي، عمر شرط نشته پکې. عمر خو داسې دی ډاکټر صاحب ما خلي چې د عمر ولا لانجه چې کومه ده که نه، چونکې موږ پاکستان کې دغه اوور ایج او دا ټایپ ته لانجې ډېرې زیاتې دي، نو دا زموږ په ذهن کې ناست دي. زه خپله هم تاسو ته خبر وکړم چې زه چې کوم کله اوس دا دوباره راتلم جاب دپاره، نو زما عمر په هغه ټیم کې 48 کاله و. نو ما چې کله جاب راته میلاو شو، ما دا خبره انټرویو نه پس ما دا خبره بیا مې ورته وکړه، خصوصا ما ویل داسې چل دی چې ما تاسو زما د عمر ولا خبره ډسکس نه کړه، نو زه لکه داسې نه وي چې دې وجې نه وروسته راته لانجه نشي جوړه. مونږ خو چونکې هغه وریز مو په ذهن کې لکه دا پرتې وي، نو هغو راته دا خبره وکړه چې لکه لا خو ستا 19 کاله پاتې دي ریټایرمنټ، لکه دلته کې ریټایرمنټ چې کوم دی هغه په 59 کاله دی. 67 years retirement 67 year ریټایرمنټ چې کوم دی هغه دی ډاکټر صاحب دغه دپاره چې څوک د افیس جاب کوي، دوی بیا کټګرایز کړي دي. اوس که څوک بهر نه مزدوري سخت جاب کوي، که داسې جاب وي چې هغې کې نور کې ودرېدل وي، یخنۍ کې ودرېدل وي، نو په 63 باندې هم ریټایرمنټ شته، په 65 باندې هم شته او په 67 باندې هم شته. ګوري لکه ستا هیلث کنډیشن ته به هم ګوري او لکه ستا د جاب نوعیت ته به هم ګوري. صحیح. خو لکه زموږ چونکې جاب داسې دی که نه چې لکه دې کې لکه 67 لکه 58 کاله باندې ریټایرمنټ دی، نو دا عمر والا لانجه چې کومه ده هغه لکه هوپفلي چې تاسو ته کلیر شوله. او اوس چې دی بیا راځو چې دا ووکیشنل ټریننګ چې کوم دی، ووکیشنل ټریننګ دلته کې ډیوریشن یې څومره وي، دا هم یو کوېسچن دی. او عام سوال دا دی څومره وخت لپاره به څومره وخت لپاره وي؟ دا د شپږو میاشتو نه واخله تر د 3.5 کالو پورې کېدلی شي. دا ډیپینډ کوي چې ته کومه ټیکنالوژي کوې. 3.5 کاله خو پوره ډیګري مړه، او پوره ډیګري کورس دی. خو لکه دې کې داسې ده که نه چې زه تاسو ته یو مثال درکړم. دلته یو کس دی زموږ ملګری دی، بنګالی دی، هغه وایي چې یاره ما 6 میاشتې ټریننګ وشو او په دې ټرین کې ټکټ چکر دی.
ها ټیکټونه چک کوي په ټرین کې ټیکټونه چک کوي یو وکیشنل ټریننګ دا دی لکه دا ټریننګ هغه غسته دی او نو هغه چې شپږ میاشتې ټریننګ مې بس بیا جاب راته ملو شو. نو زه اکثر وینم په دې زموږ په دې ټریننګ کې موږ چرته ځو نو اکثر سره ملو شي. نو لکه دا هم یو فرق زموږ د کوم ځای دی؟ بنگال دی. دا بنگال دی، بنگلاديش دی. لکه دغه سی ټرین ډرایور دی مثال په تور پر هغه هم شپږ میاشتې ټریننګ دی. صحیح. دغه سی دا ټرین په دې افیس کې چې ناست وي لکه ټیکټونه خرڅي دا غي جدا ټریننګ دی. جدا ټریننګ دی. دا ټول جوابونه د یو سیز هم ټریننګ نه بغیر نه ملويږي. یا کمی ایون دغه ټرام چلیږي د ټرام ډرایوینګ کې دا غیره اټینډنټ دی دغه ټیکټونه خرڅه تمره یا په بس کې ډرایور ډرایوینګ د لپاره کې ارچ دا ټریننګ دی. دا ټریننګ یو سیز دا واسه چیزونه زموږ خلک په دې بس هم لګدا چینه کوي. ته چې په کیشیر په دې دغه باندې ناستي په کورسای باندې ته دې هم ټریننګ دی. دا څنګه چې بس لکه موږ طرف خلک بس راځي ګان دکان کې بس کینی او بس کورسای وایي چې تاویګ راته دیږي او اډه جوړ کیږي نه د سینه دا لکه ته به هم ته ټریننګ کوي دلته کې هر سیز ټریننګ دی وجنه سرټیفیکټ نه مګه څنګه نشي کولای. ایون لکه ته چې وخته جوړې کنه فریزور د فریزور ورته په جرمن کې وایي لکه هیر کټینګ نه یې جوړته مو وایو نه جوړته اصل کې خو دې سره موږ ته خو د دې شاته بیک ګراوند اوس موږ طرف ته یو نه ته لکه ډیرو نه یانو ته دا پته نشته چې د هپاتایټس سی څنګه خوريږي د دې د موږ د سره څه کار دی لکه زموږ د څه متعلق دي دا به زبر ډیس انفیکشن د دې څنګه کوم لکه هغه ته نور هایجین پته غته نه لګي احتیاطي تدابیر ته پته نه لګي هغه ته لکه بیک ګراوند پته نه لګي. نو دی وجنه دا ټریننګونه ډېر سخت ضروری دي دلته دی وجنه دوی هر پروفیشن ټریننګ یې خېدي. ها لکه دی وجنه ما دا خبر وکړه چې لکه دا شپږ میاشتې نه وخت درې مقالو پورې درې مقالو پورې هم زنه ټریننګونه زی د کې د سی وی چې زنو کې تیوري کم وي او پریکټیکل زیات وي زنو کې تیوري زیات وي پریکټیکل کم وي. ځکه چې لکه مثلا لکه نرسنګ د نرسنګ 3 کال دی لکه کې پراپر تبع تیوري وای فزیولوژي وای دا څه نه بزنه ټول پکې و دی وجنه بیا دې چې کوم لانګویج ریکوایرمنت دی هغه بدل دي زنو کې B1 پکار وي او زنو کې B2 پکار او B2 بنده ته اکثریت ټریننګونه ملوي. ها B2 ملوي باندې ملوي آسان شي دی ډاکټر صاحب ډیر آسان دی. ها دا ډاکټر صاحب دا تاسو خبر وکړه خو دا ورته وای په دې وخت زمونږ کتون کوریدونکو دا چې سړی د شپږو میاشتو ټریننګ حاصلې ته درې مقالو پورې نو دې به خوري صاحب ها دا به اول ورځ نه تنخواه شروع کنا دا به ځان بیا سوال مال بکې قرضه باخلي خلکونه اوسې بچرتا. زما خیال دي چې دې کې یو سیس چې کوم دی هغه ډېر اهم دی چې د ووکیشنل ټریننګ کې هر ټریننګ کې ووکیشنل ټریننګ کې یو ټریننګ د سنشتا چې هغه به تاسو ان پیډ وي یعنی ټول کې به پیسې ملويږي ټول کې به تاسو خرچه ملويږي. دا ډیپند کوي زنو کې به تاسو کې 900 ملو شي زنو کې به 1000 ملو شي زنو کې به 1200 ملو شي زنو کې به 1500 ملو شي او تاسو ضرورت برخي او تاسو به ستا بلاک اکاونټ ته ضرورت نه پخي او ایڈوانس پیسې نه پکار یو روپې نه پکار بس د ویزې فیس او چې کوم ټیکټ دی دغه درې سره لکه 15 لک روپے باندې چې دی کنه دا به ولګي نور چې راشي دی ویل یاره پښتانه باندې په خبره پوښ نو لکه دا سیز آسان دی تیار وړي جی نو دا ډېر لکه چې کوم زموږ طرف ته دا غریبانان خلک دي چې پیسې نشي افورد کولای چې هغه د پردا ډېر خولي پروګرام دی او د کې لکه د کې خولي سیز دا دی د سټډي ول اساس کې ګوره جاب ګارانټي نه وي په دې کې آلموست جاب ګارانټي او جاب ګارانټي دی اوس ته بیچلر وکړو ته ماستر وکړو ستا جاب ګارانټي نشته په دې کې د جاب ګارانټي شته چې ټریننګ وکړو دا جاب ملويږي دا ستا خو خدای شوی چرته دینه د نور آسان شي سره وکړي یار او د کې صرف دا چې دا لانګویج ولا پکې ضرورت شته نو دغه شپږ میاشتې نه میاشتې درې میاشتې لکه ډیپند کوي چې تاسو څومره ذهني کیپاسټي ده لکه څو څومره سر زده کولی شي. B1 ډاکټر صاحب A1 او A2 او B1 B2 لکه یو تاسو چې بعضی دي چې A1 لیول پکار دی او زموږ د کتون اوریدونکو A1 نه B1 پکار دي زموږ ته B1 پکار دي زموږ ته B2 پکار دي مطلب A1 A2 به ویلي او B1 به ویلي او دا درې لیول شو زموږ خلک په دې نه پوهیږي اکثر زیاتره دا څه قصه ده یار دا A1 څه شي A2 څه شي نو دا لکه موږ دغه ورته حساب کو چې دا لکه ادنا اول دویم واخو یو کالی کنه دا دوه میاشتې درې میاشتې لکه ته ادنا کې به درې میاشتې کېنی بیا په اول جمعات کې 2 میاشتې 3 میاشتې کېنی بیا په دویم جمعات کې 2 3 میاشتې کېنی یعنی په 2 3 5 میاشتې کې یا په 5 میاشتې کې با ستا اورانه A لیول بلی شوی A1 او A2 او دا شان په 2 میاشتې کې B1 almost دا څه یعنی دا څه نه مهنت دا لکه زما خپل خیال چې B1
پورې لکه شپږو میاشتو کې ایوریج سړی په شپږو میاشتو کې کوي شي. کولای شي. خو لکه دې مونږ څه کوو، لکه مونږ چې کله داسې ټایپ ته څیزونه زده کوو کنه، بیا مونږ وایو چې که زه چې ټیوشن سنټر ته یا انسټیټیوټ ته لاړم، ما هلته یوه ګنټه تېره کړه، نو بس بیا کار ختم شو، اوس په کار دی چې شپږ میاشتې نه پس ما زده کړي نه. دا لینګویج دی، دا پریکټس سره کېږي. ته به دا او شپږ میاشتې دې ته ورکوي، دا به فل ته ورکوي. فل ورکول وې مطلب دا به دی چې جرمن تاسو چې لینګویج الته به کلاس کې د 2 غنټې یا 3 غنټې دی او نو په کار دی چې بیا کور کې 4 5 شپږ غنټې په درې یوټیوب باندې او پریکټس په وکړي. ډیفرنٹ ایپس باندې لکه ته به پریکټس کوي. چې پریکټس نه کوي نه کیږي. په کار دی چې به سړی ډیفرنٹ ګروپونه جوائن کړي، لکه دا ډیفرنٹ طریقې دي، لکه دا څه نه ده چې لکه کیږي نه لینګویج خو غواړي پریکټس، نه پریکټس نه بغیر او نو لکه دې کې بیا چې کوم ځای کې ته جاب ملو شي، نو چې 3-4 کاله تیریږي، نو بیا پتا ته چې کنه پاسپورت او داسې دونه ملو شي، خو په لیګل طریقه باندې ملو شي، خو په ریسپیکټیبل طریقه سره خپل جاب بری بدلتا بیا فیملی راولې سکه نو یو کین ډو. لکه ینګ کسانو د پرځ خپل د ډیزات ریکمند کوم ځکه چې کوم فیملی ولا دا کسان ټایپ ته ویني هغه ته بل ګرانډ شي زونه ځکه چې هغه بیا فیملی سپورټ کوي، شاته لکه بیا ورستو لکه ډېری کسی نور مرتبات کنه دی وجه نه هغه ته بیا لګ دا نه سوټ کوي. و چې کوم ینګ کسان دي زبوه مې چې لکه 1400 کالو نه والا دغه 15 یا 10 کالو پورې لکه دغه کم چې کم ایج کسان دي دوه لپاره دا پروګرام ډېر زیات سوټ کوي. د وکیشنل ټریننګ ول اوس بلډینګ دی ته وایي په جرمن کې کله سرچ کوي نو په کار کې اوس بلډینګ ورته وایي. نو د اکثریت چې کوم ټریننګ دی یو به دا وایم اکثریت ټریننګونه یکم اگست نه یا یکم سپتمبر نه دا کلاسونه شروع کیږي. لکه دا کال کې یو د اگست نه سپتمبر نه، نو مطلب دا چې په دې کال کې هو زمونږ د خويند کتونکو ورودونکو لپاره پاسبل څه نه چې د لینګویج کې ځای خبر شپږواته دا میاشتې خو داسې دی چې لکه دا خو ګوره انګلیش کې وایي کنه روم واز ناٹ بلټ ان ا ډے کنه. لکه دا دلته کې ګوره پلانینګ به ته داسې کوي چې تاسو نشئ کولی چې تاسو نن سوچ راغی او شپږ به ته وایي چې لکه میاشت نه پس زه لاړ شم، نه داسې نه کېږي. یا به ته وایي چې زه به کنسلټنټ ته چې دی هغه ته به زه دا یا دا چې کوم ټریول ایجنټ دی هغه ته به زه کاغذونه ورولم او بس هغه به راپسې ویزه راولېږي. نو هغه ویزه که ته په هغې باندې راومغلې که نه لکه هغه ستا د کار نه ده، دلته به بیا سټک بغلا به پټ به بیا به ځایله مې کې یو شی بل شی په کیمپونو کې به څو ډېر ګران کار دی، فضول کار دی. امونږ کې تل خلک مولي دلته خو لیګل طریقه دا چې به ته جاب کول غواړي نشټیلیټي غسته غواړي دا طریقه ده. ټوټل شپږ میاشتې مهنت ده، ټوټل شپږ میاشتې. نو که شپږ میاشتې موږ لږ مهنت وکړو او پیسې هم دې نه لګي، ټوټل به 1 لک روپۍ نه لګي په دې مهنت بالکل او جرمني ته بلار شي. نو بهرحال دا یو ډېر اسانه طریقه ده زمونږ د کتونکو ورودونکو لپاره. بیا هغه خلک چې هغه لسمې پاس کړی صرف عمر کوي هر څومره او هغه 2 میاشتې یا شپږ میاشتې د یو جرمن ژبې د زده کولو مهنت کولی شي، په اسلام آباد کې هم کېږي، پېښور کې هم نورو ځایونو کې هم کېدای شي. نو تاسو ته په ډېر خوب وکیشنل ټریننګونو کې ټریننګ مکمل وي شي او یو خبره زه پکې کول غواړم. زمون خلک چې کوم دي کنه هغه همیشه د لپاره دلته کې سیستم باندې د خپل د سیستم قیاس کوي او هغه وایي چې سفرش په کې چلیږي زه به چاله پیسې ورکم پغلا به سوکره لایکشن وکي میرټ پر له سوک وایلیټ کی نو چې ستا کار کیږي اسی به کیږي او کنه کیږي به نه کیږي ته کولای نشي دا سیستم ټیک دی. سیستم او دویمه خبره پکې دا ده چې خلک اکثر زمونږ ولې چې کوم دي زمونږ خو چې دلته کې انټریکشن کیږي زمونږ چې کوم مسلمانانو کوم ولا شام ولا خلک دي کدا څوک ټارګټ کول چې ملک ولا نه دي پکار خو زمونږ پښتانه دي یا د سیریان د زیات دي نو دوی به اکثر ګیلې کوي یاره مونږ سره چې کوم دي کنه مونږ سره چې کوم دي ډیسکریمینیشن کیږي مونږ سره لکه مسله سوي مونږ د سيزونه سیریس نه اخلو. دلته کې د سیده چې لکه د ټولو سيزونو کې به 75% اټینډنس مینټین ساتي چې تاسو 74% شو نو تبا ټریننګ لوس کوي تبا تاسو وباسي او به خارجي ګپ نه لګي شی بس دکې ازرې بکې تا ته بکال کې 24 ورکینګ ډیز چټي ملويږي. د خپل سکالرشپ نه علاوه ته 24 ورځې کار هم کولای شي. نه تا ته 24 ورځې ستا کال کې چټي وي. ښه چټي وي صحیح 24 ورځې مطلب دا دی چې ستا 4 هفتې چټي وي او ټیک ده نو 4 هفتې پستا چټي وي نو ته بس لکه 4 هفتې چټي کولای شي کال کې کور د بګم راتل شي کلی د پکتل شي او خو په لیګل طریقه خو په اجازه کې نو راځو بل شي پټه نو لکه دا کړي او موږ طرف ته خلک داسې کوي کنه چې موږ خو بیا غینه نجازه پیدا خلو لکه دلته کې څوک چاله کاریږي نه څوک تاسو سره ریزنینګ نه کوي هغه بس چې کله د ټیم پروش په توګه چې لکه بس ته مخارج کړل ځکه چې ستاسو د مسلې وي نو تاسو سره څوک جګړه نه کوي
دا ټیک ده لکه زه وایم ډاکټر صاحب زمونږ په دا سیستم ډېر باندې قیاس نه دی پکار دی. دا ډېر اسان چیز دی زمونږ کتونکي اوریدونکي خاص کر پښتانه رونه چې هغه زمونږ اواز اوري یا هغه خلک چې د هغوی مشران زمونږ د اواز اوري او دا پروګرام ګوري تترنګونه، نو زما یې درخواست ده چې تاسو ته چینل سبسکرایب کړئ. دا د پښتنو د فلاح دپاره، د پښتنو د پرمختګ دپاره، د هغو د ریفارمز دپاره، د اصلاحاتو دپاره دی. او په دې کې موږ هغه خبرې هم کوو چې هغې کې زمونږ د موسټلی زمونږ د عامو خلکو په کې ډېر لوی دلچسپي لکه نننی پروګرام چې په دې کې خلک په لکونو روپۍ 80 لکه او 90 لکه کروڑ روپۍ خلک کنسلټنټ ورکوي، ایجنټانو له ورکوي، ما په ډن بیس باندې واړوي یورپ ته په غلا باندې. نو دا په ډېرو کمو پیسو چې په خپله ته په 1 لاک 1.5 لاک روپۍ خرچه کې د جرمن ژبه زده کړي او بیا جرمني ته لاړ شي، هلته په یو کورس کې داخله والي او هغه کورس د 6 میاشتو نه واله تر 3.5 کالو پورې کورسونه، او هغه هم داسې کورس چې تا ته پکې پیسې هم میلاویږي، روپۍ هم درکوي، په لیګل طریقه پکې خپل کور ته هم راتلی شي، په چوټۍ کې واپس هم تللی شي په ټایم باندې. او بیا غټه خبره ده چې تا ته د دې کورس نه پس د جاب ګارنټي ده، که الله د ژوند درکړو نو تا ته به جاب میلاویږي او ټیک ټاک پیسې به هم ګټې او په اخر کې د نیشنلټي هم میلاویږي. نو زما په خیال د دومره اسان سیستم نه، د دومره خوږ سیستم نه نور څه سیستم کیدای شي. نو هغه خلک، هغه ځوانان چې هغوی 10 پاس کړی، عمر یې قید نشته، خو بیا هم د 40 کالو پورې، د 15 کالو پورې یا دې نه بره یا د دې نه کم چې کم هغه خاص کر د 19 کالو نه والا تر د 10 کالو پورې دي، او هغه د جرمن لینګویج ډېر په اسانه زده کولی شي. A1 لیول، A2 او B1 یعنې 3 اورنۍ لیولې دا زده کول دي. په دې کې 1 روپۍ بلاک اکاونټ هغه څیز پکې نشته، یعنې ایډوانس 1 روپۍ ورکول نشته. نو دا اسان سیستم په دې باندې تاسو تللی شئ. که د چا څه مخصوص کوېسچن وي، سوال وي، هغه ضرور وکړي، لکه موږ او کمنټ کې وکړئ، کمنټ کې تاسو سوال کولی شئ، موږ به د هغې تاسو ته جواب درکړو. بلکې ډاکټر صاحب چونکې په جرمني کې په خپله ناست دی او دې سیستم نه خبر دی، نو که تاسو سپیسیفیک کوېسچن وي نو هغه په کمنټ کې وکړئ او ډاکټر صاحب هغه تاسو ته هغه جواب درکړي. خوږو کتونکو اورېدونکو، زموږ پروګرام وخت پوره دی، راتلونکي پروګرام پورې زموږ سره به اوسئ. د الله په امان. د الله په امان.